سلامونه ملګرو، کامیاب ترین انسان یم او دا ټیم تاسو ته لږ غول په جوسر باندې وامه، کیدای شي چې ستاسو خوښ شي. غواړم چې زه تاسو ته لږ غول په جوسر باندې ووامه. نو هغه غول داسې دی چې ستاسو ښار کې خلک پکوړې خوري، یا ستاسو ښار کې خلک پکوړې خوري، یا زه چې سموسه یمه نو ښایمه، زه چې سموسه یمه جوخه یمه. ملګرو په علي خان چې کم تنقید سٹارټ دی، آخر کار د هغه یو پیغام راغی. څه پیغام یې ورکړ دی، یعنې که تاسو وګورئ د 2-3 ورځو نه په هغې باندې دا خلک دا ریاکشن ورته ورکوي چې آیا دی چې کم نظم ویل دی دا داسې نو پکار، او مختلف قسمه خبرې پسې کوي. څوک وایي کسکر دی او څوک یو څه یو بل څه وایي. نو د هغې چې کم پیغام راغلی دی هغه زه تاسو سره شریک کوم. هغه وایي زما دپاره ټول قابل قدر دي، څوک چې ښه وي او بد وي یا بد انسان ته عزت الله ورکوي، د بندګانو نه صرف ذلت میلاویږي. زه په خپل مهنت جاری ساتم، ذره برابر پرخ نه کوي، الحمدلله یا رب. کم علي خان چې کم دی دا پوسټ کړی دی، که ستاسو خیال وي کله چې علي خان د سوشل میډیا د لارې یو خپل نظم ریکارډ کو، هغه نظم تاسو ټولو به اورېدلی په کوم کې چې وایي ښایم او داسې د روژې په حقله باندې هغه نظم ویلی شوی دی. د هغې نه پسې هر سړی راپاڅېدو او ډېر زیات تنقید یې پرې وکړو چې دا خو فرمان کسکر دی او فرمان کسکر داسې نعتونه وایي او داسې چلونه هغه کوي، داسې کم نظمونه چې ده لیکلي دي. نو بیا چې کوم علي خان و هغه هم دا پیغام د سوشل میډیا د لارې ورکړو. بیا یې په خپل بل فیسبوک پیج باندې هم یو پوسټ وکړو، په هغې کې وویل څنګه چل دی، بیا پرې ورشم د ملګرو په فرمایش. نو په دې باندې چې بیا کوم قسم کمنټس خلکو کړي دي، خلکو ورته بس که قلار شوی نو پارسه دي داسې ویلي دي چې په هغې په څوک په مطلب نه پوهېږي. یعنې دا صرف په دې انداز ریکارډ کړی دی. که ستاسو خیال وي د رحیم شاه یو ګانه راغلی وه یو څو میاشتې مخکې، په هغې کې هغې هم ښه یم او زه چې تا سره یم ښه یم داسې ګانه هغه ریکارډ کړو. دا هم هغه ډېره زیاته مشهوره شوې وه. نو دې هم هغه نظم د هغې په شکل باندې ریکارډ کړو. خو بیا کوم زموږ پښتنو چې کوم ریاکشن ورکړو هغه هم ډېر زیات خطرناک و. کوم ساقي جان هم تاسو واورېدو په پیله کې هغه چې ورته کومې خبرې وکړې، خو داسې نه دي کول پکار. یو پښتون ورور سره هغه مونږ به پکار یو چې مونږ د هغې هیلپ کوو او مونږ په مخ کې بوځو، خو د بده مرغه مونږ داسې یو چې مونږ د هغې خپې وهو او هغه چې کوم دی د هغه اوچتوالي نه لاندې راولو. دغه ویډیو و دغه معلومات تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.